السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل مې د بلاګ سره تاسو دې هیله چې دنیا په هر ځای کې یاست او جوړ خوشحاله یاست. بیا هم کندهار ښار عینو مینه کې یم، مازدیګری دی راوتلی یم، نو دا زما شاوخوا ساحه به تاسو وینئ. نو کندهار شورنخود نن در باندې وینم، نو خدای دې وکړي چې بلاګ ته پای راسره تعقیب کړي. دغه ځوان ته راغلی یم، نن به دی د شورنخود را باندې وخوري. ته به موږ ته یو غاب را جوړ کړې. صحیح دی؟ چش لرې پکښې کیسې هر شی ورچې د هغه نوم به راته وایه. مربا، مستې، نخود، سلاته، پټاټې، پکوړې. ښه، بس نو ته یو غاب را جوړ کړه، موږ ته دوه غابه. صحیح دی؟ چې ډېر هم نه وي چې ماښام له ډوډۍ ونه باسي. نو دی اوس د کندهار شورنخود موږ ته یې ته را تیاروي. دا دې ته چیش وایي؟ دې ته پکوړې وایي. دې ته پکوړې وایي. ښه، هغه یې څه لږ ور واچوه، دا په غاښو کې زما بندېږي. پکوړې ور واچولې، اوس پټاټې ور اچوي. دا شناخته شی دی. دا خو نو نخود دی. دا نو هم سلات دی. چپ دی. نو دا ډېر ښایسته شورنخود دی. نو دلته مازدیګري ټیم خلک ډېری راځي. دا سرکه ده. دا نو دا کومه ډول سرکه ده؟ دا کورنۍ سرکه ده. یو چې اضافي سرکه راځي، مثال یو کورنۍ سرکه ده. دا ښه سرکه ده. دا نو موږ به کوښښ وکړو چې تا ته مینهوال پیدا کړو، نه دی؟ دا چیش ده؟ دا مربا ده. دا د زردالو مربا ده. دا د زردالو مربا یې اوس ور واچوله، او دا هم مستې دي. والله له رنګه خو ډېر لوکس معلومېږي چې وده خوند یې وګورو اوس چې څنګه دي. دغه دې راغله. ښه، خیر بیا به درته راسو، جمعې په ورځ به بیا درته راسو. دغه هم زموږ شورنخود سوله. نو اوس به خوند وګورو چې څنګه دي. له رنګه خو ډېر لوکس معلومېږي. وده چې اوس یې ټیسټ کړو چې څنګه دي. له رنګه خو ډېر لوکس معلومېږي، خو اوس یې ټیسټ کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خلک هم داسې راته ګوري چې دا اوس څنګه دا شی وخوري او له ځانه تاسې کوي. دلته ډوډۍ هم لږ پکې راوله، او ځان مې کوي. خیر، هر صورت بس څنګه تیارانه پکښې راغله. نو راوړه دلته ما ته واقعیت هم چې سرکه کورنۍ ده، ښه خوند کوي. دې ساحې ته نو یوازې دا نه شورنخود شته، کباب هم په شاوخوا کې پیدا کېږي، وریجې دي او ځینې نور مارکېټونه دي، سموسې و دا شیان، دغه د مازدیګري د ناشتې شیان ټول پیدا کېږي.
شورنخود مو وخوړه دلته بیا وریجې خرڅېږي په دې ځای باندې. دا شو په ساحه اکثریت د مازګري ټیم د خوراکو دی. دی پکښې راولمه ده خواهش وکئ. ستا سره چیش پیدا کېږي؟ ما سره چپس ستا وریجې ستا یخ شلومبې دي. ښه چپس دی او وریجې راښکاره کړه چې زه یې وګورم. مازګر ټیم خلک راځي د خوراک لپاره چې داسې ناشته کوي. نو موږ هم شورنخود وخوړله. دلته بیا کباب پخېږي په دې ساحه کې. او دا بیا یو هوټل جوړ شوی دی. هوټل دی، رسټورانټ هم دی او هوټل هم دی. د دوبۍ ان په نامه باندې دی. ډېر ښایسته ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی. نه پوهېږم چې تر اوسه بیا فعالیت شروع کړی که یا خو دی ډېر ښایسته هوټل. د مایانو فوارې ساحه ده. دلته مو شورنخود وخوړل په دغه ځای کې. شورنخود سم در باندې ووینم چې نو داسې تر ډېره ځایه پورې په دا چپه لاس کې وینئ تر ډېره ځایه پورې هوټلونه دي. یو پمپ هم شته. نور هم داسې خوراکي موادو هوټلونه او دا شیان شته دلته. نو ستاسو ډېره مننه. بله ورځ بیا د جمعې په ورځ له خیر سره درته راځمه. صحیح دی؟ زه ډېره مننه. نو له ده څه مو خدای پاماني راواخیستله. ښه اخلاقي ځوان و. کور یې ودان ښه وضعیت یې وکړ. نو دغسې مخ ته ځو یو ځای کښېنو. نو ته یې راسره پاته سي چې چیرې کښېنو. دلته بیا فکر کوم برګر والا دی په دې ساحه کې. نو دا بیا برګر خرڅېږي. نو بس دغه ساحه مازګرۍ خلک دې ځای ته ډېر راځي. نو ځکه خوراکونه او شیان هم دلته ډېر دي. نو راځئ یو مخ ته یو ځای ځو. نو راغلو دې ساحې ته. دلته به یو ګړی کښېنو. یو ګیلاس چای به وخورو. دا ساحه به مې وارې در باندې ووینمه چې په کوم ځای کې ناست یو. دا مازګري ټیم اوس په کندهار کې عوام ډېره لوکسه. داسې ښایسته هوا یي چې هر ځای ناست یې ډېر ښه خوند کوي. نو دا ساحه به هم یو شاټ دوه در باندې ووینمه د دې ځای چې موږ چیرې کښېنو. دلته مو داسې کوچنی فرش هوار کوي د کښېنستلو لپاره. نو دلته به کښېنو. یو ګړی به چای وڅښو. ترموز مو هم راوړی دی راسره. دلته اکثره خلک مازګر مال راځي په دې ساحه کې کښېني. یعنې دلته م یو ډله ناسته ده. نو هوا ډېره لوکسه ده په دې شپو کې.
کښېنستو شورنخود هم درباندې ولیدله خوندور شورنخود وه ښه وطني سرکه یې وله نو خدای دې وکړي چې د کندهار مازدیګری مو لیدلی نو موږ به هم دلته یو ګړی د دې هواو د دې ساحې څخه خوند واخلو او یو ګیلاس چای به وڅښو تاسې چې هر چیرې یاست بس ښه وخت ولرئ د الله په امان